أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. الله پاک د مشرکین حالت بیانای چې کله په دوی باندې زما آیتونه هغه ولوستل شي قالوا ما هذا الا رجل ودوی چې نه ده دا سړی الا رجل مگر یو عام کس ده یعنی ده دعوه د نبوت کوي لیکن دا عام انسان دے دا نعوذ باللہ پیغمبر یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم او دے غواړي چې واړی تاسو د هغه سنه چې بندگی کوله پلاران استاسو مشران استاسو دین دا خرابول غواړي تاسو د خپل مشرانو د نقش قدم او د دین نه اړول غواړي وقالوا ما هذا الا افك مفترى او دوای چې نه دا قرآن مجید الا افك مفترى مگر دروغ جوړ شي نعوذ بالله یعنی دا قرآن مجید دا د الله پاک کلام دی دا د ذات دی پیغمبر خبرې جوړې کړي او داسې خبرې چې صدرو خبرې راغونډې کړي وقال الذين كفروا او ای هغه کسان چې کفر کړي دي للحق فبارد حق لما جاءهم کله چې راغی دوتا ان هذا الا سحر مبين یعنی کله چې دوتا قرآن مجید راغی نو دو دا خبری شروع کړي چې نه دا قرآن مجید مگر سحر مبین سحر ښکارا دی ګوره د قرآن مجید د اثر نه دو منکر نه سره د دې نه چې کافر خو د قرآن مجید د اثر نه منکر نه خو د قرآن مجید د حقوالي نه منکر دا خبره مننه چې په دې قرآن مجید کې لوی اثر ده ځکه قرآن مجید دا په بلیغه صفا عربی کې او دو دا عربی په لغت باندې خپوي نو د قرآن مجید د اثر نه منکر نه لیکن د دې د حقانیت نه منکر نو د قرآن مجید کم حقواله د دې چې کم اثر وو نو دیتا د حقوالی په نظر باندې نه کتل بلکې دیتا د سحر جادو په نظر کتو چې پدې کې دا کم اثر پروت دی نو دا اثر دا د دې د حقوالی نه نه ده بلکې دا د سحر جادو اثر الله دې معافي کوي دغه د کافرو حالتو چې هغه د قرآن مجید اثر دا بیا هم من خو نعوذ بالله د نن زمانه مسلمانان د قرآن مجید اثرهم نه نو الله پاک فرمای وما آتیناهم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیهم قبلک من نبی
او نو ورکړی مونږ دوی ته من کتبین کتابونه یدرسونها چې دوی لوستی هغې له یعنی دغه د شرک کفر دپاره او د شرک د اثبات دپاره د دوی سره څه کتاب نه و وما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر او نو لګله مونږه الیهم دوتا قبلک مخکستانه من نذیر هیڅ څوک یراونکی هیڅ پیغمبر عربو ته د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام نه وروستو بل پیغمبر بیا نه دی راغلی او دغه عرب دا په توحید باندې برابر چلیدو پیغمبر علیه السلام نه یو نیم سل یا 2.5 کاله مخکې یو کس چې عمرو ابن لحی د هغه نوم هغه بوت راوړو او په بیت الله شریف کې کېښود او د دغه وخت نه بیا شرک شروع شو نو الله پاک فرمایي چې د دونه مخکې یعنې د حضرت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام نه وروستو ستا د راتلو پورې دوی ته بل پیغمبر نه دی راغلی خو چې کله ته راغلی نو دو انکار کوي ستا د نبوت نه منکر دي د قرآن مجید د حقانیت نه منکر دي وکذب الذین من قبلهم او دا کما طرز و طریقه ردو چې د مخالفت دا یوازې د دو طریقه نه ده بلکې تکذیب کړه و هغه کسانو چې مخکې د دو نه یعنی مخکې څومره قومونه چې راغلي دي هغه هم د خپلو پیغمبرانو تکذیب کو د خپلو پیغمبرانو نه انکار کو کمی معجزې چې پیغمبرانو دو ته پیش کولې نو هغه معجزو ته به هم کله د سحر نسبت کو کله به د جادو نسبت کو او کله به هغه دروغجنې ګڼل نو الله پاک فرمایي چې مخکې کم قومونه وو هغه هم خپل پیغمبرانو ته نسبت د دروغ وکړ نو که د وسنی دور د موجوده زمانی خلق دو تکذیب کوي د پیغمبر او دو په د خپل قوت طاقت او په د مال دبدبه باندې ناز کوي نو الله پاک فرمایي چې دا دو په یو لویه غلط فهمۍ کې مبتلا دي ځکه مخکینی قومونه د هغو په حالت باندې د دوی نظر وکړي چې ما په کمه طریقه باندې هغو هلاک کړي څوک مې په ځمکه کې دننه کړي دي او څوک مې د هوا په ذریعه باندې اوچت کړي دي او دا ځمکه مې پې نسکوره کړي ده او داسې مې هلاک کړي دي په چا باندې د کاڼو بارانونه شوي دي او هلاک شوي دي څوک د چغې په ذریعه باندې د هغو زړونه هغه چاودلي دي او هلاک شوي دي په چا باندې مې طوفان راوستی دی د طوفان په ذریعه مې هلاک کړي دي او په چا باندې زلزلې راغلي دي او د زلزلو په ذریعه باندې هلاک شوي دي نو دو د دغې قومونو حالت ته نه ګوري حالان کې وما بلغو معشار ما آتیناهم او ندی رسیدلی دو معشار ما لسمی حسی هغې ته آتیناهم چې مونږ ورکړي وه هغو ته چې کم دبدبه کم قوت کم مال کم دولت کم بدنی طاقت مونږ ورکړی نو دو د هغې قومونو لسمی حصې ته هم نه رسي نو هغه الله پاک وایي چې ما څنګه هلاک کړو هغو زما د عذاب نه بیا ځان نه دی بچ کړی او نه د هغو چا مدد کړی دی چې د هغو قوت او طاقت د دو نه په څو چنده باندې هغسې وه نو دو د هغې نه عبرت ولې نه اخلي که دو هم نافرمانی کوي او خبره نه مني الله پاک وایي دو به هم هلاکو د دو هلاکېدل داسې ګرانه خبره نه او دو چې په کم غلط فهمۍ او په کم خپل قوت باندې ناز کوي دا هیڅ قوت او طاقت نه
وما بلغو او نو دی رسیدلی دو معشار ما آتیناهم لسمی حسی هاغی تا چی منگا ورکڑا و هاغوتا یعنی کم قوت او مال چی منگ هاغوتا ورکڑا و دو دا هاغی لسمی حسی تا هم نرسی فکذبو رسولی نو هاغو دروغجن وگنل پیغمبران زما فکیف کان نکیر نسرنگی شو انجام دغه قوم دغه شان کدو هم نافرمانی کوي ددو انجام هغه به هم دغه شان شي وکړي الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي واذا تتلى عليهم او کله چې ولوسته شي په دو باندې آیاتنا بینات آیاتنا زمون واضحة قالوا دوای ما هذا ندد الا رجل مگر یو سړی دی یعنی یو عام سړی یرید غواړي ان یصدکم دا چې واړوي تاسو عما كان دهاغ سنا يعبد آباؤكم چې بندگی کول مشران استاسو وقالوا او دوای ما هذا ندی دا قرآن مجید الا افک مفترا مگر دروغ جوړ کړی شوی وقال الذين كفروا أواي كافران للحق فبارد حق لما جاءهم هر کله چراغ دوتا ان هذا ندی دا قرآن مجید الا سحر مبين مگر سحر ښکار دے وما آتیناهم او نور کړي مونږ دوتا من کتب کتابنا يدرسونها چې دول وستو هغه وما ارسلنا الیهم او مونږ نولې ګل دوتا قبلك مخکستانا من نذیر حسوک يرون کے یعنی مخکستانا او رستو دا ابراہیم علیہ السلام او دا اسماعیل علیہ السلام وکذب الذین او تکذیب کرا وہاگا کسانو من قبلهم چی مخکد دونو وما بلغوا او دون دی رسیدلی معشار ما لسمی حسی هاغتا آتیناهم چی من ورکڑی واغوتا فکذبو رسولی پس درو جن وگنل حقو پیغمبران زما فکیف کان نکیر پس سرنگی و عذاب زما